سلامونه، وخت مو په خیر. له مالان میډیا څخه د نن ورځې خبري ټولګي ته ښه راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي. په تاشکند کې د افغانستان او ازبکستان ګډ کاري دفتر پرانیستل. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي د ازبکستان په تاشکند ښار کې د افغان ترانس اوسپنې پټلۍ پروژې د چارو د پرمختګ یو ګډ دفتر پرانیستی. هرات کې د ښځینه سوداګرو کاروبار پراختیا. په هرات ښار کې د ښځینه او سوداګریزې چارې د پخوا په پرتله ښې شوي دي. هیواد ته د مراکشي ملخانو یرغل. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان خبرداری ورکړی چې د یادو ملخانو برید به لږ تر لږه د افغانستان 8 ولایتونو کې کرنیزو محصولات ته سخت زیان واړوي. ایران ته د خوړو او درملو ملي ادارې سرپرست سفر. د خوړو او درملو ملي ادارې پر ټویټر لیکلي دي چې د یادې ادارې سرپرست او ورسره تخنیکي پلاوی نن شنبه ایران ته په سفر تللي. له افغان کډوالو سره د نغدي مرستو زیاتوالی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمیشنرۍ په خپله خوښه افغانستان ته د راتلونکو افغان کډوالو لپاره نغدې مرستې ډېرې کړې دي. او له افغانستان سره د ترکمنستان هیواد د 125 تنه مرستو خبرداری. اوس هم بشپړ خبرونه. زه احمد خبیب حسرت یم. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي د ازبکستان په تاشکند ښار کې د افغان ترانس اوسپنې پټلۍ پروژې د چارو پرمختګ لپاره یو ګډ دفتر پرانیستل شو. یا د ادارې پر ټویټر لیکلي دغه دفتر ازبکستان ته د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې د عمومي رئیس بختالرحمن شرافت د سفر پر مهال د افغانستان، ازبکستان او پاکستان د اوسپنې پټلۍ د مسؤلینو ترمنځ په درې اړخیزه ناسته کې پرانیستل شو. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې په خبره په دې دفتر کې به د درې وړو هیوادونو استازي په ګډه د افغان ترانس پروژې چارې همغږي کوي. او همداراز په پام کې ده چې د همدې پروژې یو دفتر په کابل او بل په اسلام آباد کې پرانیستل شي. هرات کې د ښځینه سوداګرو کاروبار پراختیا موندلی. په هرات ولایت کې د ښځینه او سوداګریزې چارې د پخوا په پرتله ښې شوي دي. ښځینه سوداګرې په 4 ځانګړو بازارونو کې فعالیت کوي او اوس له هرات خپل لاسي صنایع بهر ته هم استوي. د لویدیځ زون د ښځینه او سوداګریزو او صنایعو خونه وایي څه باندې 400 میرمنې چې په کوچنیو او لویو کاروبارونو بوختې دي له دوی سره ثبت او راجستر دي. په دې ولایت کې ډېرې میرمنې په غالۍ اوبدلو، لاسي صنایعو او د خوړو او خوږو په تولیدو بوختې دي. په هېواد کې له سیاسي بدلون وروسته په لومړي سر کې ښځینه سوداګرۍ له یو لړ ستونزو سره مخامخ وي، خو اوس دوی وایي چې ستونزې په هوارېدو دي او چارو یې پرمختګ کړی دی. د مراکشي ملخانو یرغل. د افغانستان د 2 ولایتونو کروندې ګواښي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان خبرداری ورکړی چې د مراکشي ملخانو برید به لږ تر لږه د افغانستان 8 ولایتونو کې د کرنیزو محصولاتو ته سخت زیان واړوي. د دغه سازمان په خبره تر اوسه په بدخشان، بغلان، سمنګان، کندوز، بلخ، بادغیس، سرپل او تخار ولایتونو کې د مراکشي ملخان لیدل شوي او د پراخ یرغل په صورت کې ښایي د افغانستان کرنیز سکتور ته ستر زیان واړوي. د خوړو او کرنې سازمان ویلي دي چې مراکشي ملخان تر 150 ډوله ډیر نباتات چې په هغو کې 50 ډوله خوراکي نباتات شامل دي خوري، چې دا ټول ډولونه یې په افغانستان کې وده کوي. د افغانستان د 2 ولایتونو بزګران وایي چې د ملخانو ډولونه په دغو ولایتونو کې لیدل شوي دي. هغوی اندېښمن دي چې د ملخانو د پراخ هجوم په صورت کې به یې حاصلات له لاسه وځي. د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې پر ټویټر لیکلي د دې ادارې سرپرست عبدالباري عمر د یو تخنیکي پلاوي په مشرۍ نن شنبه ایران ته په سفر لاړه. د ادارې زیاته کړې ټاکل شوی دغه پلاوی د ایران د خوړو او درملو ادارې او یو شمېر نورو چارواکو سره د خوړو، درملو او روغتیایي محصولاتو د کیفیت او خوندیتوب په اړه خبرې وکړي. له افغان کډوالو سره نغدې مرستې ډېرې شوي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنري UNHCR په خپل خوښه افغانستان ته د راتلونکو افغان کډوالو لپاره نغدې مرستې ډېرې کړې دي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ برخې دفتر په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې دا مرستې له هغې اندازې څخه ډېرې دي چې تر دې وړاندې به هرې کورنۍ ته د یو غړي په سر ورکول کېدې. په خبرپاڼه کې راغلي چې تر دې وروسته به هرې 2 کسیزې یا له 2 کسانو څخه د ډېرو غړو درلودونکو کورنیو ته 200 امریکایي ډالر اضافه ورکول کېږي. سرچینې ویلي دغه اضافي مرستې هغې کورنۍ ته په پام کې نیول شوي چې د روان میلادي کال له جنوري میاشتې راهیسې هیواد ته راستنیږي. ترکمنستان له افغانستان سره د 125 ټنه مرستې خبر ورکړ. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبرپاڼه کې څرګنده کړه چې په دې مرستو کې روغتیایي مواد او جامې شامل دي. د دې خبرپاڼې له مخې د ترکمنستان یو شمېر روغتیایي کارکوونکو هم د هرات په تورغونډۍ ولسوالۍ کې هغه روغتیایي مرکز ته استول شوي چې په 2014 کال کې ترکمنستان جوړ کړی و.